بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما نن پیغام د خپلو هغه پښتونو لپاره دی کوم چې نو غواړي چې پښتون ورور چېرته مخکې موږ بسې زموږ مخکې تلل بسې معمولي شان په ټیک ټاک باندې د چا لږ ډېر ملګري جوړ شي وغیره فین فالوورز جوړ شي زموږ نه برداشت کېږي. زما دریم آی ډي داسې لاړه تباه شوه. اکاونټ څه خبره نه ته الحمدلله پښتون د پښتنو په منځ کې پاتې کیږي او دلته چې په مینه او اخلاق وخت تیر کې نو دې در باندې سر عمر کوي خو تکلیف په دا خبره درکوي چې کم ته ترور ملګری وي هغه به درته ختم کی ولې زمونږ کوم جبه چې دا زموږ پښتو لا زموږ ملک لا دی ولې نه مني په فیسبوک موډرایزیشن کې ګور دی پښتو نه مني پښتو نه سره د فیسبوک موډرایزیشن کې شته دی نه د تیر ورځو نه تاسو ګورئ زموږ د پښتنو دا کوم اکاونټ دي دا ګورئ دا بین کیږي د ډیرو خلکو اکاونټ چې کوم دی بین شوی دا ابن ادم دا اکاونټ تاسو کاته یو نیم لک فالوور دا بین شو درشد کلونجی چې کوم دی ویلا ک فالوور هغه بین شو د نور خلکو اکاونټ چې کوم دی هغه بین کیږي زموږ فیسبوک په پیج باندې چې کوم دی سټرایک لګي دا سټرایک راکړه د سی روان زموږ د پښتنو اکاونټ ختميږي. تاسو که سوچ وکئ تر هغه یو قوم نه د مخکې نه چې موږ خپل سوچ داسې نه جوړ کړل چې موږ سره ځان د پاره نه خوخو هغه د بل کس لپاره هم نه خوخو هغه سم د بل کس لپاره خوخو چې موږ د خپل ځان لپاره خوخو تر سوچ موږ خپل سوچ داسې نه جوړ کړل موږ والله کوم مخکې داسې زره لاړ شو لکه د دین څه مطلب ګوره دا د څه کامیابی د یو لک فالوور دوه کال لګ فالوور دا خو یې هم نه خو بس دا زموږ اسنه سم مهنت چې لګ رنگ راوړي په سوشل میډیا کې موږ لګ مخکې لاړ شو کا سوشل میډیا دا او دا نور لایف دی خو په سوشل میډیا کې دا چې یو بل خپل وال د لګ آسان وي نو که تاسو ګورئ زموږ پښتنو کې چې څوک ذات یو لک نه خو اعلان شي ایون ریپورټ نه جوړ شي زموږ د ټیک ټاک دی اکاونټ تاسو ګورئ دیمن چې دا 8000 فالوور پر شوی د پسې باندې ولړلې وی ولړلې په دې ریپورټ نه والے کېږي سو کوی زمانه زده خپل مرګري داسې خلک چې ما به دا غو سره په ځای کې همیشه حق کړي که خیم وسه نه کړ نه غو سره ما بد هم نه کړ ولې غو زما سره داسې کوي تاسو سوچو کې لګ انسان کور دا اکاونټ در څخه لاړ شي د بیا راشي او تو زمون ته شاو تو زلمون ته شا مونږ وغړو چاته بس نه کامیاب کو وغړو چاته بس کامیابی ورغو عزت ذلت او درس د الله بلا شو کې دي کله چې انسان ته وغاړي دلته لاړ شي او کله چې انسان کې تکبر غرور راشي دلته نه لای دلته کې راولي مونږ یو بل تصور کو صرف زمونږ غسوي دونه کمزور دونه نیت سوچ مونږ لرو بل یو خبر ده کم انسان چې دا چولنه کوي چې هغه همیشه په بل ریپورټونه په نور ژوند کې یو بل د خپل نه اخ کو دا دغه انسان ټول ژوند په دغه خبره کې تیر شي چې د بل انسان د خپل نه راکاږي د بل کس غلطیانی معلوم وي د بل کس پسې همیشه خبرې کوي دې ټول ژوند په دغه خبرو کې تیر شي د خپل ژوند کې هیڅ مونږ کې تر ټول ژوند چې دی د دنیا د تلو پورې د ژوند په دغه کې تیر شي د نور غلطیانی معلوم د نور خبرې کول په خپل د دنیا کې چرته کوم خوشاله ورځ ونویني پس ټول عمر دغه په نور پسې لګي زه په دې ویډیو کې ټول پښتنو ته وایم یو بل سپورټ کوي د دې هیڅ نه جوړيږي یو بل رپورټونه په نور ژوند کې یو بل پسې یو بل برداشت کوي د دې هیڅ نه جوړيږي چې موږ یو بل لاس ورکړو یو بل سپورټ وکړو پښتون قوم مخ پرمختګ کې مخکې ولاړ شي د دنیا نور قوم تاسو په سوشل میډیا باندې وګورئ څونه غټ ایوارډونه چي دي ټول نور قوم سره پښتون سره غټ ایوارډ لیدل نه ولې نشته پښتون چې ډېر زت خوایو کې هغه چې په سوشل میډیا کې ولا فالوور وي نه خپل 1 میلیون بیا غنښ لیدل ولې چې هغه من ما ته دونه ریپورټونه والي چې موږ اکاونټ ختم کړی لکه دا ګور ډېر د افسوس خبره ده موږ وایو کنه زموږ پښتو مخ کې نه سي څنګه د فیسبوک مونټایزیشن تاسو ته ما سره وګورئ په فیسبوک مونټایزیشن کې بلا ملکونه شته بلا لینګویج زبانونه پکې شته نه پکې پاکستان شته نه پکې افغانستان شته نه پکې پښتو شته ولې نشته سوچ خبر هم به داسې ده نو هغه وجه هم دار چې مو ته یو بل پریدونه مخ کې موږ وایو دا دنیا زموږ سره ناروا کوي خلک زموږ سره ناروا کوي انګریزان زموږ سره ناروا کوي ولې زموږ کوم جبه چې دا زموږ پښتو لا زموږ ملک لا دی ولې نه مني په فیسبوک موډرایزیشن کې ګور دی پښتو نه مني پښتون نه سره د فیسبوک موډرایزیشن کې شته دی نه پاکستان پکې شته دی نه ولې د زموږ استاد وږي چې مو ته داسې چول نه کوو موږ پښتون فریدونه چې هغه دونه مخ کې لاړ شي زموږ لپاره اواز اوچت کی هغه څه جوړ کی د ځان لپاره مسو کی د قوم لپاره مسو کی هغه ته موږ هغه فریدو چرته کی لړ د ویډیو ډېر څه ته د شو خلل پیغام مې تاسو سره مدار ما کوی داسې فریدي مختانه چې مخ کې لاړ شي په خپل هم مسو کوي او نور هم فریدي که په خپل انسان سره نشي کولای کم سے کم چې موږ داسې خواته شو چې زو سم چاره په خپل ځان نشم کولای نه بل خو فریدم کنه او دې څه خو نه جوړيږي چې زم چې ارزخه یو سست لیزي انساني ما زو نشم کولای خدا زما د ګاونډي ویل کی زما د بل مرګري ولي کوي چې دا کامیابی کې زبردست ناس یم دا خو نه کوم چې دا خو ځان سره خپل نه راکاګه تاسو ډیر بیکاره سوچته ختم کې پکړه دا سوچ ما ته ځان نه ختم کو
دغه څو خبرې د خپل مرګلو سره هم شریک کړئ ان شاء الله ملاقات پکې بل نو ویډیو کې الله مو تل خوشاله او آباد لره د لوی الله په امان